بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ ستاسې نننی درس ته لیکسیون 11 یعنی 11 درس. 11 سپیل یا بوشتابه غین داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو راکوزیږو درس ته. دلته موږ تاسو ته څه وایي؟ دلته وایي کرویچن زی ان. دا کولای شي چې کرویچن هم وایي، لیکن دا خلک کرویچن زیات استعمالوي او ښه جمله به راځي. ګورئ کرویچن کنه، نو زه هم هماغسې وایم. کرویچن یعنې څه؟ کرویچن یعنې علامې وښیي دغسې دلته دغو ځایو کې چې هر یو کې زی تاسې ان په هغه ځای کې یعنې چې مثلا مناسبه وي. نو دلته مثلا پوښتنه یې کړې چې وی هایسن زی، یعنې وی څه هایسن نومیږي، زی تاسې څه نومیږئ تاسې. او دا زی ډیرو تم راځي، یو تم په احترامانه یا په رسمي ډول باندې راځي، او ښځې ته هم راځي. اوس دی ورته وایي مثلا دلته چې نوم یې ورته وایي، مثلا دلته یو علي ده او یو علي صالحي ده. مثلا کوم یو باندې ستاسې په نظر باندې بهتره ده؟ بالکل دغه یو بهتره ده. څه قلم مې نه ده راخستی دوستانو. دغه بهتره ده، ځکه چې هر سړي نه څوک پوښتنه وکړي ستا نوم څه شی ده، هغه ورته وایي زما نوم پلانه. اول یې د خپل نوم اخلي، بیا ورسره د فامیل نوم هم اخلي، نو یعنې علي صالحي. ځکه اوس د دغو نور نه موږ تاسو ته حساب معلومیږي. اوس دلته ورته څه وایي؟ وایي چې وی ایست ایر فورنامې، یعنې په دغو نومونو کې ستا اولنی یا لومړنی نوم دی کوم یو ده، هغه ورته څه وایي؟ دلته په دې ځای کې علامه وښیي چې یعنې زما فورنامې یا لومړنی یا اولنی نوم مې دغه یو ده، علي. بالکل. اوس په دې ځای کې دوستانو ورته وایي چې وی ایست ایر نخنامې، یعنې خیر ستا فامیلي نوم یا قومي نوم دی چې شی ده. دلته اوس ورته علامه وښو چې وایي زما فامیلي نوم صالحي دی. دلته صالحي ده که نه. مثلا ستاسې که هر شی مثلا تاسې فی الحال دغسې زده کوئ، که ستاسې هر شی فامیلي بیا هغه ووښئ. دا کامله شو. امیدوارم په هغه باندې پوه شوي. اوس راکوزیږو دې لاندې ته. لاندې وایي شرایبن زی ایغن فورنامن اوند نخنامن، یعنی شرایبن باندې خو پوهیږئ چې ولیکئ زی تاسې ایغن د خپل فورنامن اولنی نوم، اوند نخنامن او فامیلي نوم. ښه ګران دوستانو وګورئ دې ځای کې مثلا فورنامې لیکل شوی چې دې ځای کې تاسې فورنامې یعنې اولنی نوم ولیکئ، او دې ځای کې نخنامې یعنې فامیلي یا قومي نوم. زه به اوس دلته تاسو ته یو نوم ولیکم. مثلا دلته به زه تاسو ته اوس ولیکم فی الحال میرویس فورنامې که نه، میرویس یعنې دا دې ښه فورنامې. د دې خط په حساب باندې هم برابر کړم میرویس. اوس راځو نخنامې ته چې نخنامې چې شی لیکو. نخنامې یعنې فامیلي نوم احمد زی، میرویس احمد زی، نو دا د شو فامیلي نوم. ښه ګران دوستانو بس دغه درس و. امیدوارم تاسې پې باندې پوه شوي یئ، او د راتلونکي درسه پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چوس.